الحمد لوليه والصلاة على النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله صدق الله العظيم. د شروط صلات څخه وروسته قدوري شروع کوو. قدوري د فقه کتاب دی. په شروط صلات کې د لمانځه بحث او د اوداسه بحث او د غسل بیان وو. په دې کې د لمانځه او اوداسه غسل څخه ما سیوا په دې کې د زکات بیان سته، په دې کې د حج بیان سته، په دې کې د روژې بیان سته. ان شاء الله دا به موږ وخت په وخت سره ښه په تفصیل سره وایو. الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې دا موږ ښه په ترتیب سره ووایو. یوه خبره یادومه، هغه دا چې زموږ په سبقانو کې چې کم کتاب موږ وایو یا مې ویلی دی، په ویډیویي سبقانو کې د کتاب ویډیو موږ ورکړې ده چې کم ځای موږ وایو هغه سبق به پکښې وي انشاءالله. یعنی د کتاب د رااخیستلو ضرورت نشته چې یو څوک کتاب مخته ونسي بیا زموږ سبقان واوري. که نر که ښځه که زموږ سبقانو څه څوک فایده اخلي، که کم کمبود کې پکښې دی موږ ته دی هغه خبر راکوي چې وروره دا کمبود کې شته، نو موږ کم خدمت چې کوو دا د دې دپاره کوو چې یو څوک فایده جن واخلي او هغه د دې څخه خپل علم حاصل کړي. چې کم علمونه ضروري دي هغه علمو ټولو ته موږ فکر لرو، خو انشاءالله سوکه سوکه به درجه پر درجه ورلوړېږو. چې د کم کتاب واروي هغه کتاب چې مې ووایي د هغه څخه وروسته بیا چې کم کتاب دی بیا به د هغه کوشش کوو. نو ستاسو څخه دا یوه د دعا غوښتنه لرم، الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او الله تعالی دې زموږ دپاره د دنیا او آخرت ذریعه وګرځوي چې الله موږ ته په دنیا کې هم نعم البدل راکړي د دې او په آخرت کې هم نعم البدل راکړي. آمنت بالله صدق الله العظیم.